بیا هم ښه راغلاست درته وایم. حمل ته د امادګي لپاره چې کومه سلسله مو راشروع کړې ده د هغې پاته برخه به په نوموړې ویډیو کې درسره شریکوم. 11 مخکې تر حمل اخیستلو باید مور ځینې مهم واکسینونه واخلي. د مثال په ډول د ټي ټي واکسین چې د نیکه مرغه زموږ د افغانستان د واکسین په ملي پروګرام کې شامل دی چې د ټیټانوس ناروغۍ د رامنځته کېدلو څخه مخنیوی کوي. 12 د حمل څخه مخکې او د حمل په جریان کې باید مور د توکسیک او مضره موادو څخه ځان وساتي، لکه د پشي او سپي د مواد غایطه څخه چې د کور او کارځای په شاوخوا کې شتون لري. دغه توکسیک مواد کولی شي د نارینه او ښځینه جنسي غړي متضرره کړي چې په نتیجه کې د حمل اخیستل مشکل کیږي. که د دې موادو د ډېرې کمې اندازې سره مېرمن د حمل په جریان کې مخامخ شي او یا ماشوم په کوچنیوالي کې ورسره مخامخ شي، نو په نتیجه کې ناروغۍ رامنځته کیږي. 14 کورنی تاوتریخوالی باید د ژوند په هره برخه کې له منځه یوړل شي، د حمل او امیدواري په شمول، ځکه چې د زیاتره مېرمنو د زخمي کېدلو او مړینې عمده سبب کورنی تاوتریخوالی ده. 14 یوه مېرمن باید په داسې حالت کې حمل واخلي چې ولادت په داسې وخت کې ورکړي چې مور په پوره اندازه فارغ او د نفاس په دوره کې د استراحت لپاره کافي وخت ولري. او یا هم ځینې مېرمنې خپل ولادت د ځینو خاص مراسمو څخه شا او یا مخته کوي، نو تاسې کولی شئ چې د لاندې فارمولې په اساس خپل د ولادت لپاره د اټکل له مخکې تاریخ کښېږدئ. کله چې مو حمل واخیست د هغه تاریخ سره یو کال جمع کړئ، 3 میاشتې ځینې منفي کړئ او 2 ورځې ورباندې جمع کړئ. حاصل به یې ستاسې د ولادت احتمالي نیټه وي. 15 مور مخکې تر دې چې حمل واخلي، یعنې داسې مېرمن چې فعلا مور ده مخکې یې ولادتونه ورکړي دي، دلته به یې څو یادونې وکړو. اول دا چې که مور په تېر وختونو کې نورمال ولادتونه ورکړي وي، یعنی سیکت او تر وخت مخته یا وروسته ولادت او مړ زیږون یې نه وي لرلی، هغه مور باید د پورته سپارښتنو باوجود لږ تر لږه د 2 ماشومانو ترمنځ 2 یا 3 کاله فاصله رامنځته کړي، په دې خاطر چې تېر ماشوم خو 2 کاله د مور شیدو ته ضرورت لري او مور د خپل بچي سره زیاته مصروفه، بدخوابه او سرګردانه وي. نو که چیرې په داسې وخت کې مور نوی حمل اخلي چې لا د تېر ماشوم پالنه او مصروفیت نه وي خلاص شوی، نو یاد حالت د مور لپاره د مشکلاتو یو زیری دی چې د نوي حمل لپاره مور نه په وجود کې په کافي اندازه انرژي لري، نه مور استراحت او خوب ته په کافي اندازه وخت لري، او نه هم مور د روحي او رواني پلوه د دې لپاره آمادګي لري چې حمل واخلي او حمل تر اخیر نیټې پورې وزغمي. ځینې خلک داسې فکر کوي چې زه باید د جنسي مقاربت څخه مخنیوی وکړم ترڅو بل ماشوم ونه لرم، خو دا سمه خبره نه ده. تاسې کولی شئ چې د نفاس د دورې څخه وروسته د خپلې مېرمنې سره بغیر د کوم وهم او بیرې څخه جنسي رابطه ونیسئ، خو په دې حالت کې تاسې کولی شئ چې د حمل د مخنیوي د لارو چارو څخه استفاده وکړئ او تر هغه وخته چې د موجوده ماشوم پالنه کیږي د حمل مخنیوی د جنسي مقاربت باوجوده ترسره کړئ. که چیرې یو خاوند د خپلې مېرمنې او اولاد سره ښه کوي، نو تاسو د 3 څخه تر 4 کاله د 2 بچیانو ترمنځ فاصله راولئ. د مور سره مو کومک دا وي چې مور به د ماشوم او حمل د تکلیفو څخه بغیر هم یو څه ارام ژوند کړی وي، ځکه چې د ماشوم پالنه او 9 میاشتې حمل جبرانول دا ډېر سخت او مشکل کار دی. او د ماشوم او ټولنې سره مو کومک او مرسته دا وي چې که چیرې تاسې 10 بچیان لرئ خو تاسې دونه عاید نه لرئ چې د ماشومانو لپاره مو په کافي اندازه سره غذا، جامې او د ژوند نور ضرورتونه تهیه او برابر کړئ، او نشئ کولی چې په ټولو بچیانو مو تعلیم وکړئ، نو کېدلی شي چې اولادونه مو د خپل کنټرول بغیر ژوند وکړي، بې سرنوشته او بې تعلیمه راغټ شي او د غربت، بې تعلیمۍ او بېکاري کچه ورباندې زیاته شي. اما که چیرې تاسې 2 یا 3 بچیان ولرئ، نسبت 10 بچیانو ته به تاسې وکولی شئ چې په ډېره اسانۍ سره د خپلو بچیانو لپاره د ژوند مهم ضرورتونه پوره کړئ او د خپلو بچیانو څخه د ټولنې بهترین، تعلیم یافته او غوره شخصیتونه او کدرونه او داسې کسان جوړ کړئ چې په ټولنه کې او کورنۍ کې حساب ورباندې وشي. 14 د دې باوجود مېرمن ته باید فلټر او یا هم ایشېدلې اوبه ورکړلی شي، ځکه که چیرې مېرمن د حمل په جریان کې منتنې اوبه څښي، نو مور په مریضي اخته کېږي. د مثال په ډول که چیرې مېرمن د حمل په جریان د کولرا په انتان او میکروب منتنې یا ملوثې اوبه وڅښي او په اوبو کې د کولرا د انتان هغه اندازه پوره وي په کومه اندازه چې کولرا وکولی شي مریضي رامنځته کړي، نو په دې حالت کې مېرمن شدید مایعات ضایع کوي، مېرمن شاک ته ځي یعنې شعور د لاسه ورکوي، او که چیرې پر وخت مؤثره تداوي ورته ونه شي د مېرمنې پښتورګي خپله وظیفه د لاسه ورکوي، او په دې وخت کې یوه خوشحاله، مینه ناک او د بچي په انتظار مور له دې دنیا څخه رخصت اخلي. خاوند خپله مېرمن او د خپلې مېرمنې په رحم کې ماشوم د لاس ورکوي. پاته برخه یې په راتلونکي ویډیو کې درسره شریکوم.